یو عالم هغه نو دا قصه ما ویلې نور داسې نه ده راته منسل کتاب یې کنه اوس خلک له ځانم قصې جوړوي خو ښه یې جوړه کړي که درواغ یم وایي چېرته به دا اروپایي ملکو کې اوسېدم وایي یو ورځ یو کس راغی ما ته یې ویل دا د اروپایانو د دې نه غیر مسلم و وایي زه تاسو سره بحث کوم په دې کې ستاسو دا ستر پرده ولې لازم کړې ده وایي نو دا ما ورته یو چای خوراک چکاک به وکړو په دې کې م خوراک چکاک وکړو او چای م راواخیستل چای چې م راواخیست وایي ما یو چاکلیټ سپین کړو داسې مې په لاس کې ورته کېښود دلته مې داسې ونیو وایي دې راته ویل نه 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 صاحب زه دغه بل راخلم دا کوم چې نه د سپین سوی مال دا ما تیار کړو نه نه هغه اتې مې ورته ویل مال ولې هغه راخلی سم د زړه خبر راته وکړه دا یې ما له لاس یې نه اخلی وایي نو چې درته وایم دا خو تا سپین کړو ولا دا لاس ماس کې دې ولګېدو داسې ښه خوند نه راکوي کېدی جراثیم پرې لګېدلي او هغه پاک سوتره ده وایي په اسلام کې د ستر دغه حکمت ده کومه ښځه چې ګرځي راګرځي لوڅه پوڅه ستر پرده نه کوي دا دغسې ده لکه دغه چاکلیټ لکه دا خوراک لکه دا چکاک چې هغه جراثیمو پرې باندې لګېدلي اسلام نه غواړي چې په دې څه شی ولګېږي جراثیم دا باید پاکه سوتره په عزت و پرده کې باید وګرځي دا اتې وایي چای مو خوړ بېرته ولاړ شه زه د اتې به زه ولاړ شم وایي ما ورته ویل په مخه دې ښه نو دا د هر شي باید موږ تاسې حکمت وپېژنو ای زنانې ای ښځې تاسې دا څادر په ځان راخور کې ذالک دا د څادر خورول ادنا دا ډېر نږدې ده ان یعرفنه چې دوی وپېژندل سي د زنانه چې په ځان څادر راخور کړو نو دا به معاشره کې وپېژندل شي چې دا خو د عزت والا زنانه ده فلا یؤذین بیا به دوی ته تکلیف نه رسیږي نو دا ته به دا لوپران دا بې جایه خلک منافقان دا به له شا پسې لمبر کېږي نه ځکه پوهېږي دا خو د پردې ښځه ده بې عزتي به وکړي چاته به رنګ وکړي دلته به مې سم برابر کړي زنانه ستر پرده ونه کړي خلک یې وپېژني چې دا ولا پیغله ده دا بوډۍ ده دا ښایسته ده دا بدرنګه ده ښځه معلومه سي چې معلومه سي په کومې پسې لمبر سي منافقان په کومې پسې لمبر سي په پیغلې په ښایسته پسې که وپېژني چې دا بدرنګه ده بیا پسې روانېږي که وپېژني چې دا بوډۍ ده بیا پسې روانېږي نه نو اوس ته په ځان پرده راواچوې نو دا ته به ته پیغله ښایسته یې خو ته به په پرده کې پټه یې هلته به منافقانو ته نه معلومیږي لا یعرفنه یې قریب است که تو شناخته نشوي نو شناخته نشوي نو هغه باید دا ولا کومه بوډۍ ده اده روانه ده فلا یؤذین نو تکلیف به نه ورته ورسول کېږي پس باید تکلیف رسانېده نه مې شوه دواړه معناګانې ظاهرا جوړېږي وکان الله غفورا رحیما دا الله تعالی بخونکی رحیما مهربانه ښه دا زنانه دی الله د دوی ته هدایت وکړي دا نن سبا دا د ستر ویلې کېږي پرده ویلې کېږي دا په حقوق د بشر تجاوز ده دا داسې ډېر الله چې له چا نه عقل سلب کړي بیا دې نو دا هغو ته به څوک عقل ور وښیي والکه دا د الله تعالی فیصله دا داسې نه ده چې الله تعالی د دې زنانه و حق سلبوي د دې ازادي سلبوي دا سلب د حقوقو نه ده دا قرآن په نبی اسلام نازل شوی ده د نبی اسلام په کور کې نازل شوی ده بیبیانو د امهات المؤمنین په کور کې نازل ده خبرې له چا نه شروع کړې ده له امهات المؤمنین نه شروع نو دا د زنانو په حق کې ظلم سو دا د دې په ازادي باندې تجاوز سو نه دا نسلو دا کوي نبی اسلام په خپل کور کې دا قانون نه جاری کاوه الله به دا حکم نه ورته کول دا د رب العالمین حکم ده د نبی اسلام له اهل بیت نه را شروع ده له بیبیانو له لورګانو نه داسې مسلمانانو لورګانو بیبیانو ته تللی دلته الله تعالی د مسلمانانو لورګانې بیبیانې د نبی اسلام لورګانې بیبیانو په قطار کې ذکر کړي تاسو باید خوشحاله سئ او زنانه و مسلمانانو دا بیخي خبر نه پیږي او بل به درته وایم تاسې کیسې ته پام وکړئ دا ستر پرده خو الله وایي چې تا ته تکلیف ونه رسېږي فلا یؤذین کې باید تکلیف رسانېده نه مې شوه قیمتي شیان با ارزښته شیان خلک ښکاره کړي کې پټ کړي ته ورسې یو تاجر ته ورته وایي د تا څونه مال ده درښیي هغه وایي موږ د خوار غریبان یو بس خالي ګزاره روانه ده کراتم حیران یو ځکه پوهېږي نه چې غلا ونه سي فلا یسرقو چې دا مال څه شی نه سي غلا نه سي کانه تو خو به ځان پوه سه او زنانه تو خو د بشناس تو خو یک بسیار مخلوق قیمتي هستی ته الله ته د الله په قانون کې په اسلام کې ته ډېر ارزښت لرې ډېر عزت لرې ته د منافقانو د دې بدو خلکو د لوپرانو د دې ښکار باید نه شي دا لوی لوی تکلیفونه چې جوړېږي دا خو له دغو
بې احتیاطي ونه جوړېږي. غلاګانې ولې کېږي؟ خلک خپل مال نه ساتي، خپل اسرار نه ساتي. بې عزتي ولې جوړېږي؟ خلک خپل ناموس و عزت نه خوندي کوي. د دې حکمت فلا یؤذین چې دې ته اذیت ونه رسېږي. دې وایي نه موږ لوڅ راوځو مه کوسې موږ ته اذیت ورسېږي. لکه تاسې یو مالدار ته وایې والکه دا خزانه پټه کړه، دا پیسې پټې کړه، خلک په ځان مه خبروه، بس داسې ساده ګرځه، داسې چېرته کرایي کور ونیسه، داسې لږ خیرن پیرن لږ جامې مامې موټر دا لږ سره خلک دې ونه پېژني. دی وایي ووله. دی وایي نه ولاکه بیخي داسې کم زه به داسې کوم. والکه سبا به دې مال غلا سي، بس غلا دې سي. اوس دا تاجر ده که لیونی ده؟ دا ولاکه بیخي سړی والکه خبر ومنه. دا شل فلا یؤذین چې دوی ته تکلیف ونه رسېږي.